د کونړ ځینې نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو په بندېدو سره مو هیلې او ارمانونه له خاورې سره خاورې شوې. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په کونړ کې له زده کړو محرومې کړای شوې نجونې یو شمېر وایي هیلې یې درلودې چې له ښوونځیو به فارغې شي، لوړې زده کړې وکړي او د ښه ژوند څښتنانې شي، خو د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدو سره ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي دي. په تېرو شاوخوا 3 کلونو کې له زده کړې بې برخې کړای شوې نجونې وایي که پر مخ یې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې نه وای تړل شوې، ډېری به یې اوس له 12مه ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوی وای. دوی وویل له پوهنتونونو فارغو شویو به اوس د دندې ترلاسه کړې وای او له ښوونځیو فارغې به پوهنتونونو کې پر لوړو زده کړو بوختې وای. د کونړ اوسېدونکې او له بدلون وړاندې د 10م ټولګي زده کوونکې اسما ازادي راډیو ته وویل هیله یې درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میرمنو میندو خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګېدلو بندیزونو ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړي. هغه زیاتوي دا چې زه په 10م ټولګي کې یم او د نوي حکومت راتګ سره ښوونځي بند شول. ما غوښتل چې له 12م ټولګي فارغه شم، طب ووایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مو خاورو سره خاورې شول او زړونه مو مات شول. اوس په کورونو کې یو او څه مو چې پخوا زده کړي هغه هم راڅخه هیر شول. د یو له طالب چارواکو غواړي چې ورته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې برابرې کړي او په وینا یې پخوا هم په حجاب کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللی او بیا هم ځي، ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم اوسني حکومت څخه غواړي چې نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه د پایه ورسوي. د دوی په وینا ټولنه یې د ښځو ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. خو لا هم د طالبانو سرپرست حکومت هغه طرح او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.